السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی، ستړي مشئ. زه نوید خان ماموندی، تاسو ګورئ د UK انګلیش چینل. امید لرم چې ټول به روغ جوړې وئ او د صحت جامو کې به پټې وئ. کتونکو زه نن بیا تاسو نوي کلاس کې حاضر یم. راوړی مې د وړوکي شان کلاس دی د ډاکټرانو قسمونه او نومونه، او د هر مغز ډاکټر خپل خپل نوم لري. هغه نومونه تاسو تشریح کوم. وړوکی شان کلاس دی ډېر خوندور کلاس دی، ډېر په کار راځي په لایف کې. نو ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو ته ستنېږو. ستاسو وخت نه ضایع کومه، خو د ویډیو ستنېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن وهئ، لایک کړئ او شیر یې کړئ تر څو نوې ویډیو زموږ تاسو ته در ورسېږي. پیډیاټریشن د ماشومانو ډاکټر یا د ماشومانو درمل. پیډیاټریشن د ماشومانو ډاکټر. پیډیاټریشن. یورولوژیسټ د ګردو ډاکټر. یورولوژیسټ د ګردو ډاکټر، کوم چې د پښتورګو د ګردو ډاکټر دی ته یورولوژیسټ ویل کېږي. یورولوژیسټ د ګردو ډاکټر. پلمنالوجیسټ پیپلو ډاکټر. پلمنالوجیسټ د پیپلو ډاکټر. پلمنالوجیسټ پیپلو ډاکټر. ډیرمټالوجیسټ د غاښونو ډاکټر. مونږ وایو که نه د غاښونو سپیشلیسټ له ورشه، دغه له ورشه که نه نو ویل کېږي ته ډیرمټالوجیسټ غاښونو ډاکټر. ډیرمټالوجیسټ د غاښونو ډاکټر. جنرال پراکټیشنر عمومي معالج. جنرال پراکټیشنر عمومي معالج یعنې کوم چې عامه بیمارو کې ډېر ماهر وي هغه ته ویل کېږي. عامې بیمارو کې ماهر ډاکټر وي هغه ته ویل کېږي جنرال پراکټیشنر عمومي معالج. جنرال پراکټیشنر. کارډیولوژیسټ د زړونو ډاکټر. کارډیولوژیسټ د زړونو ډاکټر، کوم چې زړونو ماهر ډاکټر وي که نه هغه ته ویل کېږي کارډیولوژیسټ. د زړونو ډاکټر. کارډیولوژیسټ د زړونو ډاکټر. نیورولوژیسټ د دماغ ډاکټر یا د اعصابو ډاکټر. نیورولوژیسټ د دماغ ډاکټر، د اعصابو ډاکټر. نیورولوژیسټ د دماغ ډاکټر. اعصاب دا یو پښتو کې ته اعصاب ویل کېږي، په اردو کې ته دماغ ویل کېږي. نیورولوژیسټ د دماغ ډاکټر یا د اعصابو ډاکټر. سایکالوجیسټ یا سایکایټریسټ دې ته پښتو کې ته ویل کېږي ارواپوهنه، او په اردو کې ویل کېږي ماهر نفسیات. دا ډاکټر ته ویل کېږي سایکالوجیسټ هم ورته ویل کېږي او سایکایټریسټ هم ورته ویل کېږي. سایکایټریسټ ارواپوهنه ته پښتو کې ورته وایي، ماهر نفسیاتو ته په اردو کې ویل کېږي. سایکالوجیسټ سایکایټریسټ. سایکالوجیسټ سایکایټریسټ. سایکالوجیسټ سایکایټریسټ. اوپتالمولوژیسټ د سترګو متخصص یا د سترګو ډاکټر. اوپتالمولوژیسټ د سترګو متخصص یا د سترګو ډاکټر. اوپتالمولوژیسټ. انستیزیالوجیسټ بېهوشه کولو والا ډاکټر، کوم چې په هسپتال کې د اپریشن په وخت کې نشه ورکوي، د هغې لپاره نشې لپاره یو سپیشل ډاکټر وي بیل چې هغه د هغه انسان مطابق نشه ورکوي. نو انستیزیالوجیسټ بېهوشه کولو والا ډاکټر. انستیزیالوجیسټ بېهوشه کولو والا ډاکټر.